د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 9ویشتمه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 9ویشتمې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 8ویشتمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. یوه هیله ورزو له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 8ویشتمه برخه کې اورېدلي و چې زرتاج د لومړي ځل لپاره د عامر غربي غوسه او قهر وکتلو. تر دې مخته یې د هغه مینه کتله او هغه یې د ژوندانه د ګلونو یو هار ګاړه. د عامر په خبرو د هغې سترګې خلاصې شوې وي او هغې ته ډاګیزه شوې وه چې ژوند کول دومره اسان نه دی لکه څومره چې هغې فکر کاوه. بخښنه وکړه عامره. د دې خبرې سره سم د هغې د غټو غټو سترګو نه د اوښکو باران شروع شو. د عامر غوسه هم لکه د لوګي په څیر په هوا کې ورکه شوه. د هغې ټولې ګیلې په دغه یو ځواب سره ختمې شوې وي. هغه د ویرې نه د زرتاج ټیټ سر راپورته کړ. ورته ویل، دا ته څه کوې؟ تا خو په ژړا پیل وکړ. زرتاج په خپلو سلګیو سره د عامر زړه ته ټکان ورکړ. بیا یې ویل، دا زما غلطي وه عامره، ستا نه، زما غلطي وه زرتاجي، ما ستا زړه ودرداوه. اوس نو عامر په دې نه پوهېده چې څه ډول زرتاج راضي کړي او بخښنه ترې وغواړي. زرتاج هم په خپل ځای باندې خجالت وهلې ناسته وه. هغه په همدې ویرېده چې هسې نه چې په دې خبرو د هغې د زخمونو نیالګي مړاوې نه شي. زرتاج خپلې اوښکې پاکې کړي. ویې ویل، ته مې مامې له ځانه سره بوځه او ځه ولاړ شه. عامره، کله چې تاسو وغوښتلم نو زه به هم درشم. عامر دویمه پرېکړه وکړه. ویې ویل، زه ځان ته ورځم. زرتاجي، که چیرې د قاهرې حالت صحیح وي نو بیرته راستنېږم او تاسو ټول له ځانه سره بیایم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 8ویشتمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 9ویشتمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. زرتاج په مشکورو سترګو عامر ته وکتل. په دې کتلو کې د هغې د مینې او محبت احساس هم ورګډ و. عامر تر لږې شېبې پورې د خپلې خور سره خبرې وکړې. د سفر لپاره یې لا ځان د پخوا نه تیار کړی و. د شپې ټول تر ناوخته پورې ویښ ناست او خبرې کولې او سهار وختي عامر په خپل آس سپور شو او د قاهرې په لور ولاړ. خو د احتیاط په خاطر یې 2 نور اسپاره هم له ځانه سره ملګري کړل. د قاهرې حالات ډاډمن و، خو دا سکوت د یو توپان نه مخته سکوت و. ملک شادر ته د صدراعظم منصب ورکړل شوی او د خلافت مب په غوښتنه خپل کاري محل دارالوزارت ته ورغلی و. خو دواړو اړخونو څخه تنور وخت په وخت ګرمېده. که څه هم د محلاتو داروغه د ملک شادر ډېر درنښت او عزت کاوه او د هغه هر حکم یې پرته له ځنډه اجرا کوه، خو د هغه په تور زړه کې داغ په خپل ځای پاتې و. ملک هم ډېر ذهین انسان و، خو هغه هم د زریک په څېر غلطي کړې وه. هغه د صدارت د منصب د سنبالولو سمدستي وروسته د برقیه ډلې څخه سترګې واړولې، ځکه هغه اوس د مصر پادشاه ګرځېدلی و.
ملک شادر همدا کړنه خپله کړه. دورغام لومړی غوښتل په خپله ملک شادر د مقابلې لپاره راودانګي، خو برقي ډلې چې دورغامې سردار و دورغام د دې اقدام څخه منع کړ. هر هغه څه چې د دورغام په زړه کې و د هغې نه په سترګو پټولو سره دورغام د ملک شادر دومره وفاداري، طرفداري او خدمت څرګنداوه چې د ملک شادر په څیر چالاک او ذهین انسان هم پرې وغولید. بیا چې کله امیر غربي قاهرې ته ورسېد نو دورغام هغه په ډېر ښه توګه استقبال کړ. هغه یې د خلیفه په میلمستون کې وساته او ښه میلمه پالنه یې وکړه، ان تر دې چې په خپل امیر هم د ملک شادر تر مخه د دورغام ډېر صفت او ستاینه وکړه. ملک شادر د هر ډول واک مالک و. هغه د خپل اړخه د دورغام سره اړیکې ټینګې کړي، خو بیا یې هم زړه په سکون کې نه و. یوې نامعلومه ویرې هغه د شپې خوب او د ورځې راحت ته نه پرېښود، شاید په دې خاطر چې هغه بغاوت وکړ او د مصر تخت یې ترلاسه کړ او د مصر پخوانی صدراعظم زریک یې وژلی و. بیا په دې خاطر چې د مصر صدراعظمان به په همدې توګه وژل کېدل. د زریک د پلار ملک صالح انجام هم همدا شان و. هو بلې درنو اوریدونکو، ملک شادر د خپل وزارت د مستحکمولو لپاره د یوروشلیم منصوي پادشاه ته کلنی خراج پرته له ځنډه په خپل ټاکلي وخت مخته د مخته ورکاوه، خو بیا یې هم زړه د یو نامعلوم غله له لاسه په ویره کې و. هغه د خپلې ښځې او دواړو کوچنیانو سره چې هلته په سعیده کې یې پریښي وو ډېره مینه درلوده. هغه هوډ درلود چې په خپل لومړني فرصت کې به یا د یو دوه ورځو لپاره هلته سعیده ته ورځي او یا به هغوی قاهرې ته راغواړي. خو د هغې هڅو سره سره بیا هم په یوې هڅه کې هم بریالی نه کېده. اوس چې امیر غربي راغلی و نو هغه اندېښمن شوی و. زړه یې غوښتل چې ورته ووایي چې کوچنیان او ښځه یې سم د لاسه راوړل شي، خو د شپې د هغه مشر زوی علي د دورغام په اړه ورته داسې خبرې وکړي چې ملک شادر پرې وویرید. قاهرې ته د امیر د راتګ دا دریمه ورځ وه. د هغه په اند حالات ډېر ډاډمن او د سکون نه ډک وو، خو ملک شادر هیڅ ډول پرېکړه ونه کړه. اخر امیر ترې په پوره سختۍ سره وپوښتل، وروره ته خو ډېر مصروفي، زه هم نه غواړم چې ستا په مصروفیتونو کې زیادښت راوړم، په دې خاطر ما ته رخصت راکړه. ملک شادر ډېر په کراره خبره کوله. ورته یې وویل، امیره ته به څنګه ځې؟ زما مقصد دی چې هلته سعیده په رسېدو به هغوی ته څه وایي؟ ما خو تا ته تر اوسه پورې کوم ځواب نه دی درکړی. امیر ورته وویل، تا خو ځواب نه دی راکړی، خو په دې پوهېږم چې د سعید په معامله کې لا تر اوسه تا کوم تصمیم نه دی نیولی. تا خو د دې ځای حالات وکتل، خو د سکون ډک معلومیږي. لیکن ملک شادر په خبرو کې تم شو. بیا یې هغه اخوا دیخوا وکتل، په پټه یې ورته وویل، زه د دارالوزارت په هر غلام او هرې وینځې شک کوم چې هغوی به جاسوسانې وي. هو بلې درنو اوریدونکو، امیر غربي ترې په کراره سره وپوښتل، د چا جاسوسي به کوي؟ ستا دښمنان دلته څوک دي؟ ملک شادر ورته په ډېر یقین او ډاډ سره وویل، په کتلو کې خو هیڅ څوک دښمن نه ښکاري، خو یقین وکړه چې د دې مهال دیوالونه هم زما دښمنان دي. ته خو د دورغام ستاینه کوي، خو همغه تر ټولو خطرناک انسان دی او د لستوړي مار دی.
امیر ورته په ډیر ساده توګه سره وویل ستا خبره به صحیح وي، ما خو چې څه کتلی وو هماغه مې درته ویلی وو. زه به بیرته ولاړ شم او خورجان او کوچنیان به یې په خبره پوه کړم. ملک شادر تر یو څو لمحو پورې فکر وکړ، بیا یې وویل یو ورځ دوه نور هم پاتې شه، ممکن چې حالات لږ څه ښه لوري ته ولاړ شي. امیر ورته وویل سمه ده، څنګه چې ستاسې امر وي. ملک شادر تر ډیره پورې په خپلو خیالاتو کې ډوب و. بیا یې وویل نن دا یورشلیم نه ځواب راتلونکی دی، د هغې وروسته به پریکړه وکړل شي. امیر په ډیرې حیرانتیا سره ملک شادر ته وکتل. یورشلیم خو یو عیسوي سلطنت دی، آیا ته د هغې سره کومه دوستي لرې؟ د ملک شادر آواز نښتې شانتي شو. وی ویل ته د مصر په صحیح حالاتو باندې نه یې خبر. یو وخت و چې د شام او فلسطین ټول عیسوي ریاستونه د مصر د واک لاندې وو، خو اوس مصر دومره کمزوره شوې ده چې د خپل پایتخت لپاره د یورشلیم بادشاه ته د خراج په توګه یو معقول رقم هم ورکوي. د مصر دغه وزارت هم د یورشلیم پورې تړلی دی. ما د صدارت د امورو د سنبالولو سره سم د شاه سره اړیکې ټینګې کړې او هغه ته مې د خراج د ټاکلي رقم څخه هم زیات رقم ورلېږلی دی، خو بیا هم دغه خوله کږه ده. ما د هغه سره د ښو اړیکو د ټینګولو لپاره یو سفیر هم ورلېږلی دی چې د هغه بیرته راستنېدل او همدانن شونې دي. بلې درنو اورېدونکو، د امیر غربي لپاره دا انکشاف ډېر عجیب او حیرانونکی و. هغه فکر کوي چې د هغه هیواد مصر یو ستر اسلامي هیواد دی، خو د دې څرګندونې وروسته یې ډېر افسوس وکړ چې دا هسې یوه نغاره وه. د مصر کونجینې د یورشلیم د پاچا په لاسو کې دي او د دې ځای وزیر او خلیفه د خپلې ټاکنې لپاره د یورشلیم په لور سترګې کږوي. د یورشلیم نه د مصر سفیر بیرته راستون شوی و. ملک شادر د هغه بیرته راتلو ته ډېر هیلهمند و، خو د سفیر سره د خبرو اترو وروسته کله چې امیر د هغوی خونې ته ورغی نو ملک شادر یې ډېر غمګین وموند. امیر غربي ترې وپوښتل ورور جانه څه پیښه شوې ده؟ ولې دومره غمژن یې؟ ملک شادر ورته په ډېر غمژنه توګه وویل د مصر د صدراعظمۍ دغه منصب د اغزو نه جوړ شوی. امیره، ما د مصر د خزانې نه د یورشلیم پاچا ته دومره رقم ورلېږلی چې د دې نه مخته ورته چا نه و ورکړی، خو د یورشلیم د پاچا خوله لا تر اوسه کږه ده. د مننې او شکرې دوه ټکي ویل خو پرېږده چې حکم یې کړی چې د خراج په ورکولو کې باید یو ورځ هم ځنډ ونه کړل شي، او کنه د یورشلیم حوضونه به د مصر په دروازه کې وي. امیر په دردیدونکې لهجې سره وویل د مصر عامو خلکو ته دا خبره معلومه شوې ده چې حکومت یو عیسوي پادشاه ته خراج ورکوي. لږ تر لږه زما لپاره خو دا انکشاف ډېر نوی دی. ملک شادر په غمژنه توګه وویل ستان هم سم دی امیره. د هغې وخته چې خلافت ماب خپل ځان د خلافت په حریم کې قید کړی نو د هماغه وخت راهیسې د مصري قوم او مصري فوز هم را پریوتی دی. هغوی هم بې پروا شوي دي. خلیفه خو په عامه توګه برقراره وي، خو صدارت هره ورځ اوړي راوړي. چاته چې فرصت ترلاسه کیږي او یا یې داسې وګڼي چې هر څوک چې زیات امره له ځانه سره ولري د صدارت منصب د هغه په برخه کیږي. امیر غربي په پوره جرأت سره ورته وویل د داسې وزارت نه خو ځان لرې ساتل پکار دی ورور جانه. ملک شادر په خپلې صفایۍ کې
وویل د همدغو لانجو په خاطر د قاهرې نه لرې پروت وم، خو تا وکتل چې زریک څه ډول حرکت وکړ. ما خو د هغه خواخوږي کړې وه او د هغه سره د وفادارۍ په خاطر په خپله راغلم، خو معلومه نه ده چې د هغه په زړه کې څه کینه پرته وه چې مجبور یې کړ تر څو زما په خلاف داسې قدم واخلي چې اخیستل یې ورته نه و پکار. عامر ورته په څرګنده توګه وویل که چیرې تاسو اجازه راکوئ نو زه به ولاړ شم. ما ته د دې ځای حالات څخه نه بریښي. په داسې حالاتو کې به د خور او کوچنیانو راوړل مناسب نه وي. ملک شادر رښتیا هم د ډېرې مجبورۍ له مخې ورته وویل عامره مجبوري ده. څوک غواړي چې د خپلو کوچنیانو څخه لرې واوسي، خو په خپلو مصیبتونو کې د هغوی رانغاړل نه محبت دی او نه عقلمندي. تم یو ذهین او پوه ځوان او د دې حالاتو څخه پوره اندازه اخیستلی شي او کتلی هم شي چې دا حالات به تر کومه ځایه له موږ سره ملتیا وکړي. د څو لمحو ځنډ نه وروسته ملک شادر یو ځل بیا وویل که چیرې ته یې مناسبه ګڼې نو کوچنیان راوله او په یو بله محله کې ورته د اوسېدو ځای برابر کړه. غوره ده چې سعدیه پرېږدي او په بل کوم ځای کې استوګنه اختیار کړي. هو درنو اوریدونکو، د ملک شادر لهجه دومره ناهیلي کوونکې وه چې عامر غربي هم وبرید. ورور جانه دا ته څه وایي؟ ملک شادر د لاس په اشارې سره هغه د خبرو کولو نه منع کړ. عامره پرېږده چې زه درته خپله خبره وکړم. معلومه نه ده چې بیا به موقع ترلاسه شي او که نه. زه ډېره هیله نه لرم چې د قاهرې حالات به دومره ژر د سکون حالات ته راوګرځي. تا ته په اسرار سره وایم چې که چیرې کوچنیان دې دلته قاهرې ته راوستل نو هیڅکله هم دارالوزارت ته را نه شي، بلکې زما د دوست سعید الاسعد کور ته ورشه. هغه زما صحیح دوست دی او په هر قیمت به له تاسو نه دفاع وکړي. عامر وکتل چې د ملک شادر سترګې د اوښکو نه ډکې شوې. د عامر د خولې نه یو ناڅاپه دا خبره راووتله ورور جانه آیا حوصله او زغم دې د لاسه ورکړې؟ ملک شادر ناڅاپه چیغې کړې. څهره یې بالکل بدله شوه او په سترګو کې د اوښکو په ځای د اور بڅرکي را څرګند شول. ویې ویل عامره ته ما ته د بې زړهتوب نوم مه راکوه. ملک شادر د څو شیبو وروسته خپل ځان کنټرول کړ او بیا یې وویل زه عسکري غښتلی انسان یم. توره وهل زما کسب دی. زه د خپل خدایه د بل چا نه ډاره ویره نه لرم. هغه وخت چې زه د سعید نه قاهرې ته راتلم نو له ما سره یوازې 2000 سپاهیان وو. دا بېله خبره ده چې قاهرې ته د رارسېدو په وخت کې د سپاهیانو شمېره تر 6,000 پورې ورسېده. هغه څومره ښه وخت و. که هغه وخت مې حوصله له لاسه نه ده ورکړې نو اوس یې ولې له لاسه ورکړم؟ ما صدارت د تورې په زور ترلاسه کړی دی او هڅه کوم چې د تورې په زور یې وساتم. ته په پوره ډاډ سره ولاړ شه او د کوچنیانو خیال ساته. تا ته د سیاست او حکومت په امورو کې د اندېښنې کولو اړتیا نشته. دغه محالات به زه په خپله سمبالوم. هو بلې درنو اوریدونکو، د عامر لوېدلی زړه بیرته راپورته شو او په هماغه وخت کې د سعید په لور روان شو. اوس نو هغه د ملک شادر له اړخه هم پوره ډاډمن شوی و. هلته سعید ته په رسېدو سره د عامر استقبال په ډېره چوپتیا سره ترسره شو.
ټولې تر مخه داسې ودرېدل لکه کوچنیان چې د خپل نیا تر مخه د کیسې د اورېدلو لپاره تم کیږي. امیر ته څرګنده وه چې د ټولو زړه د قاهرې په لور د تللو لپاره هوسیږي او غواړي د امیر نه د قاهرې په لور د تللو په اړه خوشخبري واوري. امیر هغوی مایوسه نه کړل او مصلحاتن ورته وویل خوشحاله اوسئ، ستاسې پلار به ډېر ژر دلته سعید ته ستاسو د کتلو لپاره راشي. کوچنیان خوشحاله شول، خو د کوچنیانو مور نوره هم اندېښمنه شوه. د امیر خور څو پوښتنې په پرله پسې توګه وکړې. ویې ویل ورور دې څه وخت راځي؟ د تل لپاره بیرته راځي؟ امیر د خپلې خور د ډاډ په خاطر وویل هغه ډېر مصروف دی خور جانې، د سر د راپورته کولو فرصت هم نشي پیدا کولی. خور یې په دروغو کې راګیر کړ. ورته وویل بیا نو سعید ته څه ډول راشي؟ امیر غربي ورته سم د لاسه نور درواغ وویل که ژر را نشي نو بیا به څوک راولېږي تر څو خپل کوچنیان همالته ور وغواړي. خور ترې بیا وپوښتل د چا رالېږلو ته اړتیا څه ده؟ موږ خو ته هم له ځانه سره بوتللی شي. امیر ورته په ډاډ سره وویل دا وروستۍ خبره ده، لومړی خو پرېږده چې د قاهرې څخه خبر راشي نو بیا. زرتاج په سوځېدلې سینې سره ورته وویل نه د قاهرې نه زموږ د غوښتلو پسې ځواب راځي او نه موږ هلته ورتللی شو. امیر ته د خور په پوښتنو غوسه راتلله، خو خپله غوسه یې په زرتاج باندې سړه کړه. ته خو چې کله هم خبرې کوې نو ټولې بې تولې کوې. زه بې تولې خبرې نه کوم، بلکې ما ستا په دروند رګ باندې ګوته ایښې ده، په دې خاطر دې قهر په ما سوړ کړ. زرتاج امیر ته ټکي په ټکي ځواب ورکړ. امیر را وخوټېد یعنې ته ما ته وایي چې زه قاهرې ته تله نه غواړم او ستاسو تر مخه هسې په هسې خنډونه جوړوم. زرتاج یې سم د لاسه د خپل مامې د ملاتړ لپاره ورغږ کړ. دا خو په خپله خوله وایي چې قاهرې ته ته نه غواړې ولاړ شي. معلومه نه ده چې دلته په سعید کې ورته د پاتې کېدو په اړه څه دلچسپي ده مامې جانې؟ امیر خور وویل پرېږده زرتاجي چې خپله ستړیا وکاږي، ته خو هسې دې بیچاره پورې نښتې. خور یې دواړه کوچنیان د ګوتو ونیول او نیغه خپله کوټې ته ولاړه. اوس نو دلته زرتاجه او امیر یوازې پاتې شول. زرتاج د ریشخند نه وویل بیچاره د لرې لرې سفرونو نه راغلی، پښې به یې پړسېدلې وي، وجود به یې درد کوي، که حضور غواړي نو لاس و پښې زور کړم. امیر ورته د طنز نه وویل لاس و پښې مې کله زور کوي، مرۍ مې هم را زور کړه. زرتاجي په بیړه ځواب ووایه اوس یې ګوره الله دې نه کړي چې زه به ولې د چا ستونی بندوم. غوسه پرېږده، په چا دې چې زور رسیږي د هغه مرۍ ورخپه کړه. اوس نو که نور څوک درته نه پیدا کېږي نو دا خادم خو حاضر دی. او امیر غربي په سینې باندې لاس کېښود او د زرتاج تر مخې سر ټیټ کړ. سر مې حاضر دی، هر قسم چې پرې کوي نو پرې که. هو درنو اوریدونکو، زرتاج نوره هم ویلې شوې وه. وی ویل دا څه وایه امیره، نیغ ودرېږه، هسې نه چې مامې مې راشي. سوګند وکړه چې اوس به دوکه نه راکوې. سوګند کوم چې پس له دې به هیڅ کله هم دوکه در نه کړم. سوګند یاد کړه امیره چې ما به بې وفا نه ګڼې. زه سوګند یادوم چې تا به بې وفا نه ګڼم.
امیر غربي داسې مینه ورسره وښودله چې زرتاج نوره هم د شرم نه ډوبه شوې وه. سر یې ښکته کړ. خبره یوه وي خو د محبت څرګندونو ژبه او د محبت د پیلودو خبرې نور څه. په هرې خبره جګړه، بیا خفګان او بیا جګړه. ورځ همداسې تیریږي، نه کوم غم وي او نه درد. قاهرې ته د تللو نه د ملک شادر اوس 6 میاشتې تېرې شوې وې. په دې دوران کې د زرتاجي او عامر ترمنځ د محبت مزي ډېر وغځېدل. هغوی یو بل ته نور هم ورنږدې شول، خو په قاهره کې د ملک شادر او داروغه درغام ترمنځ واټن ورځ په ورځ زیاتېده. او بیا داسې وخت هم راغی چې دواړه په څرګنده توګه یو د بل په مقابل کې ودرېدل. که څه هم د دمشق او مصر ترمنځ د عیسوي ریاستونو یو پټۍ پرته وه، خو د دې مقصد دا نه و چې د دمشق تاجران نورالدین زنګي چې د شرق د سلطان په نامه شهرت موندلی و د مصر د حالاتو نه بې خبره وي. د هغه لارې نه چې نورالدین زنګي عیسوي ریاستونه تر خپلې دبدبې لاندې راوستلي و، نو د همغې له مخې په مسلمانانو کې دا هیله را څرګنده شوې وه چې نورالدین زنګي به د خپل پلار عمادالدین زنګي په څېر د عیسویانو په خلاف جهاد جاري وساتي. عباسي خلیفه په همدې خوشحالۍ کې نورالدین زنګي ته د خلات او د حلب او دمشق د سلطان پروانه ورکړې وه. د بغداد خلیفه سلطان ته دا خبر هم را لګلی و چې د مصر د سلطان په لور توجه وکړي، ځکه چې هلته حالات ورځ په ورځ خرابېږي او صدراعظمي ورځ تر بلې نه پاتې کېږي. د مصري عیسویانو اغېز ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې اساس که د مصر حالات سمدلاسه اصلاح نه کړل شي، نو عیسویان او په ځانګړې توګه د یروشلم پادشاه به په هغه خاوره ولکه پیدا کړي او مسلمانان به د تل لپاره خپل غلامان کړي. د خلیفه د دې پیغام نه دا ډاګیزېده چې خلیفه غواړي چې د مصر هسې په نوم خلافت او له منځه یوسي او دغه هیواد د دمشق سره را یوځای کړي. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتیر اوریدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 9مه برخه. په دې هیله یم چې د داستان ادبي تنده مو پرېښودو به شوې وي. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کېږو. د ملک شادر کورنۍ به هغه ځان ته وروغواړي او که نه، دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکي برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.